Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah. انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه. عربي زده کړه آنلاین مرکز ته راغلاست. نن زموږ انګلیسي برخه کې وم درس دی. درس پیلول نه مخکې هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه کلیک کړئ، آل اوکې کړئ د موږ راتلونکو درسونو په خاطر، او دا ویډیو لایک او فیسبوک کې عربي زده کړې آنلاین مرکز په اړه لایک کړئ. یلا پیلو. بسم الله. نن درس کې موږ ویلو my زما your ستا. تیر درس کې شپږم درس کې ویډیو کې کچانې کتلې، هغه شپږم ویډیو ګورئ. اوس موږ خو ویلې زما او ستا، دا موږ ویلې my your. اوس وایو د هغه او د هغې، مذکر مؤنث ښځینه او نارینه دواړه. ها his ګرامري ویډیوګانې، دا ګرامر د بګنر کتاب ده، دا مکمل صفر. هغه څوک چې بیخي انګلیش نه پوهیږي هغه تیار کړی. دغه کتاب چې خلاص کو بیا د دې کتاب کې چې څومره ګرامر هغه نشروم ان شاء الله. ها his معنا د هغه سړی هلک نارینه مقصد his. this is معروف دا معروف دی، معروف اسم دی. this is دا دی معروف. this is معروف دا معروف دی. اوس وای this is his kite. دا د هغه ګوټی پاران یا کاغذ پاران دی. دا د هغه کاغذ پران یا ګوډی پران دی. this is kite معنا ګوډی پران یا کاغذ پران، نور چې تاسو ورچې ورته وای. ګوره دلته اوس مونږ نه وایو this is مثلا معروف kite. دا نوم تکرار مونږ ویلو ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم تکرار نه جلوګری کوي، یعنی اسم په ځای راځي. نو دلته چې راغی his، نوم مونږ نه وایو this is his kite. دا د هغه ګوډی پران یا کاغذ پران دی. مخکې ځو this is Mr. Ishaq. دا ښاغلی اشاق دی، اغلی نه، دا ښاغلی اشاق دی. this is Mr. دا MR معنا Mr. معنا ورکوي ښاغلی، پښتو کې ښاغلی. this is Mr. Ishaq. دا ښاغلی اشاق دی. this is his car. دا موټر د هغه دی، یا this is his car. دا د هغه موټر دی، یا دا موټر د هغه دی. this is his car. this معنا دا is دی، his د هغه، car معنا موټر. this is his car. دا د هغه موټر دی. اوس راځو مخکې موږ his ویل د هغه، اوس وایو her معنا د هغې، خزینه لپاره کارول کیږي. her معنا د هغې. this is سارا خان. دا سارا خان ده. this is سارا خان. دا سارا خان ده. this is دا سارا خان ده. this is her father. دا د هغې پلار دی. دا خو مذکر دی، ولې موږ دلته مؤنث هر راولو؟ دا سړی خو مذکر دی، نارینه دی، ولې بیا موږ هر کلمه راوړه؟ هر خو نارینه ښځینه ته راځي. جواب تاسو کومنټ کولی شئ. ځکه چې دا جمله موږ چا په خاطر کارو؟ د چا لپاره؟ د دې سارا خان لپاره. دا چا this is دا دی her father، د دې انجلۍ پلار دی. نو دا her د سړی ته نه دی، د دې اشاره ده د انجلۍ ته. this is her father. دا د هغې پلار دی. اوس this is her mother. دا د هغې مور ده. this is her mother. دا د هغې مور ده. ام کلمې ته ام توري ته راځو. ام لیټر، ام وړوکی، ام غټ. ښه mouth موږ ویلو mouth خوله. man معنا سړی. man سړی. سارا خان's mother د سارا خان مور. دلته دا اپوسترافي دي ته اپوسترافي انګلیش کې وایي، اپوسترافي اس، دا معنا ملکیت ښيي. سارا خان's mother معنا د سارا خان مور.
د سارا خان مور. دا بیا ګرامر کې دا ابتدایي نه ده، لږ مخکې چې لاړو دا بیا وایو ان شاء الله اسانه ده. صرف چې هر چیرته د اپوستروفي اس وکتله دا یعنی چې وروسته چې هغه راځي هغه د دې ملکیت دی. مثال دا مور د چا ده؟ د سارا خان ده. مثال سارا خان's car، موټر یې دلته، دا موټر د چا د سارا خان دی. دغه فی مخکې دو what دې درس کې what هم وایو چې what چشته څه معنا ورکوي، ګرامر دی تعریف بیا ورسته ګرامر درس کې وایو. what معنا what WH question کې دا راځي، WH question چې په دې سره موږ سوال کولای شو. WH question چشته وایي چې WH سره کوم هغه شروع شوی دا څو دانې دي what where which ډیر دي، بیا موږ ان شاء الله وایو ورسته ورو مخکې ځو پکې. what معنا څه، what معنا څه. مثالونه what is your name، what is your name ستا نوم څه دی. what is your name ستا نوم څه دی. what is your name جواب کې وایي موږ my name is عارف علي، my name is عارف علي، زما نوم عارف علي دی، زما نوم عارف علي دی. what is my name، what is my name زما نوم څه دی. what معنا څه، is دی، my زما، name معنا نوم. what is my name زما نوم څه دی، زما نوم څه دی. what is my name. your name is سارا خان، your name is سارا خان، ستا نوم څه دی، ستا نوم سارا خان دی. your name is سارا خان، ستا نوم سارا خان دی. مخکې د what کې بل مثال what is his name، what is his ګوره his دلته راغی. what is his name د هغه نوم څه دی. what is his name د هغه نوم څه دی. ګوره مذکر موټر کې ناز دی وای د هغه نوم څه دی. موږ یو چا نه پوښتنه کوو what is his name د هغه نوم څه دی. what is his name جواب وای his name is Mr. Amin، his name is Mr. Amin د هغې نوم Mr. Amin دی، د هغې نوم Mr. Amin دی. his name is Mr. Amin د هغه نوم چې دی هغې نه، د هغه نوم Mr. Amin دی. خرازو انت، ان حرف وړوکی ان غټ ان. یو مثال دی نیک، نیک معنا غاړه، نیک غاړه، نیک نیک نیک. بل نوز، نوز 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 چشته وای پزې ته وای، نوز پزه، نوز پزه. ها what if it دا موږ پریدو اتم درس ته. نو دې درس کې چې هر سوال پوښتنه پیشنهاد انتقاد وي هیله کوم کومنټ کې موږ ته ووایي. تاسو کومنټونه ما سره ډیر مرسته کوي چې آینده درسونو کې هغه زه عملي کړم. نو ډیره مننه، هیله کوم ویډیو لایک کړئ، کومنټ اتمن وکړئ، دوستان سره شیر کړئ، زموږ چینلز یو سکرین شاټ واخلئ، خپل فیسبوک سټوري او ګروپونو کې شیر کړئ. ډیره مننه، تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. ښه چارې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټیک کیر.